د افغان کډوالو د کمشنرۍ په دغه خط کې ویل شوی هغه کډوال چې قانوني اسناد لري د پولیس لخوا د نیولو شکایتونه مخې ته راغلي دي وایي ک پولیس دغه چلن کوي نو د کډوالو سره د پاکستان د سلويخت کلونو د ملمستیا پالنې تصور په ځای به د هیواد د لپاره د بدنامۍ سبب جوړ شي قانون پوهان وایي پاکستان د نړیوالو لوزنامو تر مخه د دې پابند دی چې د کډوالۍ اسناد لرونکو ته عزت او درناوی ورکړي نو هغه کډوالو گرفتاری کولو یا اغي یو وجه یا په بل وجه باندې تنګول چې دي دا غیر قانوني دي او دا شی چې دین لکه مطلب دی چې دا مناسب نه دی نه د قانون مطابق دی او نه د اقوام متحده د کم چې ټریټیز دي هم د اغي هم خلاف ورزي ده د افغان کډوالو د نیولو دغه لړۍ چې په سپتمبر میاشت کې روانه شوې ده د سند صوبې پولیسو په وینا د غلطۍ تر 800 پورې غیر قانوني استوګن کډوال نیولې دي د پاکستان حکومت وايي په اگست 2021 کال کې په زور د طالبانو لخوا واکمنېدو وروسته پاکستان ته نږدې 6 لک افغان کډوال شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشن UNHCR وایي دوی د حکومت سره په تماس کې دي او غواړي د حکومت سره په ګډه کومه تګلاره جوړ کړي چې د کډوالو د غستونځي کم کړي شي هغه خلک چې چا سره پیوار کارت نشته دی او هغه هم د ګداسي خلک چې هغه ژوند ته خطر کې دي په افغانستان کې نو موږ غواړو چې د سره د هیومانیټیرین دغه باندې ورسره د لګنرمي د ورسره وکړل شي په افغانستان کې په زور د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې په لوی شمېر خلک پاکستان ته راوړېدلي دي ځنې هغه دي چې اولادونه هم دلته په پاکستان کې زیږیدلي او قانوني اسناد هم لري خو دوی هم دا ګیله کوي چې پولیس یې زوروي یا د موږ ته امر وکي وخت راکې چې ورورکه ټول به کاټ ولا ټول موږ اسو موږ مثلا دا ټول خبره ما خبره ده چې زه نن درته کوم او یا د ما نه پولیس اداره کې موږ ته نه پازابې نه موږ ته نه تنګ موږ ماشومان خزل نه را باندې جوړي فکر کم خطرناک سړی موږ ته حکومت اطلاع راکړي موږ خپل ونیسو حکومت ته تابع ورکړو په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې پاړه وخت په وخت شکایتونه مخې ته راځي خو د سند حکومت او بیا مرکزی حکومت دریز وړاندې کوي دوی یوازې د هغو کډوالو د نیولو پریکړه کړې کوم چې ویزې او د کډوالۍ اسناد نه لري احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور